خاص مریانو تیر ورځ مونږه هوم ټیپ کې لومړی درس مو کټ کاپی فیسټ او فارمټ پینټر مو ویل کنه. نن ورځ برا شو شارټکټ کینې خو مې یاد کړی دي. اتوای یا سره دی کټ کا شارټکټ شه دا کنټرول سی دی کاپی کا شارټکټ شه دا تر ته بس نه دی کنټرول کټ شه دا کنټرول ایکس او دی کاپی کنټرول سی او دی پیسټ کولو کنټرول واي کنټرول وی افرین ولا ډیره خواري کوي کنټرول وی خدا شو د انډو کولو کنټرول زد او د ریډو کولو کنټرول وای ښه شاوزه شکر زموږ خو یاد کړای را به شو اوس دلته کې به ورته ولیکو چې به ولیکو په خیر راغلی د ام اس ورډ کلاس ته مو ویلکم ټو ام اس ورډ صحیح شو دا ټایټل مو ورته ورکړل لیکل مې وکړه ساده لیکل دي هیڅ هم ګور نشته پکې خیال هم دا ورته اوس څه کول غواړم دلته کې اوس زما خبره دا شی ده آنلاین اکیډمي شاباسي خبره دلته کې دا شی ده اوس موږ راځو فونټ وایو فونټ مطلب لیکل دا خط نه دی دا ټیکسټ چې کوم ته ویل کېږي فونټ تاسو ویل کېږي دا فونټ ویل کېږي زموږ اوس فونټ ګروپ ته چې کله راغلی ستا غونډ کار له فونټ سره د لیکلو سره دی دا کلیپ بورډ کې ستا کار له چا سره کلیپ بورډ سره کلیپ بورډ کې مته چې موږ کوم خط راواخلو کاپی کو کټ کې هغه غزي کې پروت وي فونټ خبردار چې تا کله ټیکس سره کار لرلو ټیکس دی غټولو وړو کې کولو دی خاصه کولو دی بدرنګ کولو دی رنگ دی ور کولو ټول کار مته چیرته راځي فونټ ته به ځان راسي که پاراګراف سره ادکاری پاراګراف ته بزي که سټایل سره ادکاری سټایل ته بزي چې ایډیټینګ کې ایډیټینګ ته بزي خو زمون کار چا سره ده فونټ سره ده فونټ ته به ډایرکټ دې ته ځان راسي ته به اردو سیاده یاد کړی بدی چې هم کې موږ پنځه ګروپونه لرو فرض کا اول ګروپ زما سره کلیپ بورډ دا فونټ ګروپ دا پاراګراف ګروپ دا سټایل ګروپ دا ایډیټینګ ګروپ دا په کلیپ بورډ کې د کلیپ بورډ کار دا فونټ کې د ټیکس لیکلو کار دا پاراګراف کې پاراګراف سره کار سټایل کې سټایل نو ورکو لیکلو دا هیډینګ وغیرہ ورکو دا ایډیټینګ کې موږ ایډیټینګ کول شو په ټیکس کې صحیح شو نن ورځ موږ سره فونټ ګروپ دا زه تاسو طریقه کار باندې پېم چې باید څنګه زده کیو پروګرام دا خبره ده اوس لومړی اپشن په دې کې زموږ سره چې دا هغه زموږ سره ټیکس سټایلز دي فونټ سټایل دي فونټ سټایلز موجود دي زما سره په دې کې تاسو سره په صلاحو فونټ سټایل دي کوم چې تاسو فکر ور ورته دا شاندې راځم څه ته ګوره دې ایرو کې سره ګوره لومړی به تاسو هغه کې سلیکشن وکړئ دا د ماده کې دا ټیکس سلیکټ کړئ ادلک به تاسو غټ کوم تاسو به تر ښکارا شي اوس ته ګوره چې کوم ځای تاسو سلیکټ کړو سلیکشن تاسو لپاره مهم دا ول که زه سلیکشن مهم ونه کوم او زه هر ټیکس انتخابوم نو ماته کوم اثر پرې نه پریوزي ایس اثر پرې نه پریوزي ګوره لومړی به تاسو کې ټیکس سلیکټ کی چې کله ما دا ټیکس سلیکټ کړلو خیال دې څومره ځای چې ما په کار داس ما په کار یو ډیزاین ورکم اوس راشه د ټیکس سټایل دا دغه کې تیم سټایلز موجود دي سره ګوره کله دې فکر ورال تاسو ما تاسو کې ریویو ور شو کېږي خیال دا ها کوم خاصه سټایل ما ته بیا وای چې هغه پرې اپلای ګوره یو ځل لا شټول ګوره اوس تاسو یو په کار د کوم یو فندر کې ضرورت شي دا څوک د کوم سټایل غواړي کار شي څومره ډیر دي سره راځه دا یو څه فاجعه مثال کار خاصه سټایل لګنه ها دا راوخ په خپل په دې کې لیکل شي ولي چې ایریل دا سټایل وکړ چې نو مونږ زده انټرپ سپریس کا ایریل واست ادا 40 وکړم به ته 40 فکر دا ګوره my god ها خو به دې ستاره شم ګوره دې کې کلیک کوم ورته چې زما څه په کار دی بیک سپیس سره ختم ورته چې زما 40 فکر ده پورټ والا پورټ سټایل سو ته پورټ یم صحیح شو زبردست سټایل ده وملیدو تاسو ورکول شي نو سټایل کې چې کېږي دې ځکه سټایلز موږ ته ورکول شو هم دلته کې لیست نه انتخابي او هم پکې کوم دې زدای د سټایل ودې کې نمونه لګاري الجیرین دا ایریل دا ټایمز رومن دا یو څه د ډیر زیات استعمالېږي اکثره دا استعمالېږي نو تاسو چې هر یو خط لیکل پکارو هر سټایل تاسو وګورئ زه تاسو ته راځي به تاسو ته چې دا خپل ډیزاین در کوم سټایلز در کوم علي کله ته وګورئ دغه مطابق وو سټایل برابر پیدا کړئ هغه ته اپلای کړئ سلیکشن وتا ول څنګه ده مهمه خاصه راغلو کنه دا ګوره څومره سمارټ لیکل شو ها دا خبره مو شو بل خبره زما سره د کیسان کې فونټ سایز ده چې د زما سره وته شارټکټ ورکړی چې کنټرول شیفټ پی سره تاسو دا کولای شئ زه ته شارټکټ نه وایم ځکه نه راته چې کله موږ ورډ ختم کړو اخر ته ورسېدلو نو شارټکټ د پاره به زه یو ورځ واخلم چې څه مهم شارټکټ ټول درته وایم دغه تر څنګه هم دا شارټکټ تاسو په امتحان کې راولم
صحیح ده امتحان کې به تر ولم بل ټیسټ نه خلم شارټ کټ تر باندې ټول یادو مهمه شارټ کټ چې میسورد دی او ټول تاسو یادو یا در باندې هپس کومه ودلته اوس ما سره تاسو صرف کمانډز دا کې ځان به کوی کې شارټ کټ یادو یا ټولې بل زما سره سایز دا کولای شي چې راشه او ته سایز انتخاب کا پر مثال د دې سایز وړو کې زغړم چې غټ سایز انتخاب کوم سلیکټ کا راشه زغړم چې لک دا خایسته غټ کړی ځکه ومین و نه دومره په کار دا ډیر غټ شو دومره په کار دا ډیر غټ دا شان دی هو به هي صحیح او به هي صحیح شو خلک دا ورته ان څومره چې ته واړې سایز ورته ورکولای شي اوس ما په کار فرض کړ مخکې څومره کې اوس څومره شول راشه دې ځکه لیکل هم شي ورته سلیکشن واخلا او دلته ورته ولیکا څومره دی په کار دا 12 مې په کار دا نه 12 منټه په کار سمونه په کار ده درش مې په کار ده نشوي پوي چې اوس هم نه پوي نو خدای مو پوي کا شپته په کار ده غټ شو پنځوس پکو څومره خوندار په سمه طریقې سره کی سر مو بر خلاص شو په خبره آفرین ام د دې غټول او ورکی کول تاسو دې سره کولای شئ څومره دی په کار ده بیرته راشي دی باندې کولای شي ورته کې دا انکریز ډیکریز کول دی او خکای دته یې ګور په سترګم نه خاري او نه انکریز کول شو اپشن باندې پوهیږئ Yes. ډیکریز کول دی ټیکسټ او دا څه دی انکریز کول دی همدا شان یو کمانډ به د کړی وي همدا شان یو کمانډ پوښتنه نه کوم دا شان پر پوي کوي چې دا رقم دا کار کوي په دې هم سره خلاص شو Yes, sir. آفرین شاباش بل ته ګورئ وشو زه به داسې کار وکم د دې دا سټایل به زه لږ چینج کم چې ته به واړوم بیرته واپس ایریل ته به واړوم هم ولیدلو د مې ایریل ته واړولو فونټ سایز ورته چینج کوم څنګه چینج کیږي راشه په دې طریقې سره سلیکشن واخله سلیکشن چې واخله دا ورته دا کام کا دو جملې ما سره ولیکلې یو دا یو دا بل جمله شو ولې مې دا شانتي وکړل ورته ګورئ اوس د فونټ سټایل د انکریز کول او ډیکریز کول لپاره موږ شارټ کټ کی لرو په ورډ کې هغه زموږ سره دا شارټ کټ کی د ګوري ورته زه بدل ته کرار شم تاسو ته په سکرین باندې کیبورډ راوړم یو ځل کدي کې هغه نه موجود خو بيخي بخښ دا کنټرول بټن به ونیسئ او دا ور سره پریس کوا دا قوس چې کوم خلاصيږي کرلی بریکټس دي کی ګوره دغه دی پوسټ باندې دی پوسټ ډیکریز کیږي دی پوسټ انکریز کیږي کنټرول بټن به نیولې او دا بټن ته وای ورسره انکریز کوی کنټرول بټن ونیسا او دا پریس کوله به تاسو سره کیږي ډیکریز کیږي ورین زه ته چې کنټرول پلس کومه دا ساين سره چې کیږي انکریز چې انکریز کیږي فونټ سایز ته انکریز کوي او کنټرول پلس دغه نخه سکه decrease کوي درته شي font size سره پر خلاص شو چې کور ته لاړلی یا دا شان د خپل کمپیوټر کې کار کوي نو ضرورت نشته ټیک سلیکټ کوا او دی پوسټ ته کول شي انګریزي کې او دی پوسټ ډیکریز کې صحیح لکه زما هغه کې کار نه کوي شارټ کټ کې مشکل پکې غلې وي تکارو مس صحیح ده ودرو خپل کمپیوټر کې ودی ته ټرای وکړئ انکریز کولو ډیکریز کولو دوه شارټ کټ کانی ضرور او حتمی باید یاد کړئ ځکه دا ډیر زیات کارول کیږي دا حد نه زیات کارول کیږي نو دا باید تاسو د دین ذکر ضرورت نه ستال تزي او ټیکس به انتخاب او تفند نه به شارټ کټ لرنه سمه چې خوخه کا ورته چې غټو کموي دا په دې خاطر باندې ګور کنټرول بټن نه زیات غټو ټول څه کمی کا صحیح شو بل خبر زما سره دي چې دا راځي هغه کیس د چینج کیس صحیح ده مونږ غواړو چې کیسز وته چینج کو څو قسمه بي سي د زموږ سره څو قسمه بي سي مونږ لیکلای شو په انګلیش کې نو قسمه کنه اپر کیسز دي لوور کیسز دي د ګرامر لحاظ موږ د کې څو خبرې لرو اپشن لرو موږ کولی شو لیکل سنټنس کیس کې ولیکو سنټنس کیس مطلب دا ده چې د جملې اول سر دی اول حرف دی غټ وي نو د ټول وړو کې سنټنس کیس لوور کیس مطلب دا ده چې ټول حروف د څنګه کې راته وړو کې راولي کاول سر د دویم سر د کوم د کار شي ټول څنګه راول راته وړو کې راواله
اپر کیس مطلب دا چې سلیکل شوی هغه ټول ته غټ راولا. کیپټلایز ایچ ورډ مطلب دا چې دا لغت هر لغت کې اول ورډ لفظ څنګه کا غټ کا. ټوګل کیس دا مطلب دا چې اول د هر دی غوړو کوي نو د ټول پسې غټ وي. او چې کوم کیس تا په کار وي کوم ته ضرورت یا پته استعمالوي. خو اکثره د څه راځي چې سنټنس کیس او یا چې دا کیپټلایز کې تا کیس ته استعمالي. اوس غواړم چې دا سنټنس کیس ته بدل کړم. دا جمله سنټنس کیس ته بدلې دا سلیکټ کا او راشه په دې کې وته کیس انتخاب کا. کیس مې پکار دا سنټنس کیس مې پکار دا او یا به زرا شم دا شنه ودا سلیکټ کم او د نمبر تر شو ته په چې ماته سنټنس کیس ته بدل کا. تاسو به دا سنټنس کیس ته بدل شي چې نه د پکار ورته وای چې ماته چې ته بدل کا لوور کیس ته بدل کا. څومره حروف ټول ماته شته بدل شول لوور دا بدل شول. خیال هم دا ورته بیا ورته چې ماته یو سنټنس کیس ته بدل کا. تاسو اوس خاره شي او سنټنس کیس ته بدل شو. خیال هم دا ګوره اول حرف غټ نو ټول وړو کې شول. دلته کې اول حرف غټ نو ټول وړو کې شول او دیز نه پس ورته چې ماته سوکا لوور کیس مطلب ټول ته وړو کې راولا کوړته چې ټول غټو کې راولا افر کیس ته وته وای. اسم لیکل ما کړی دي ټول غټ تر ضرورت نشته ته ټول روان کې بل سره شروع کړی دی غټو کې ولیکم نه. انګریزي دماغ د ذکر شوی دي زمونږ دماغ خو چې کې یوز کیږي. پای پر دوی خبرو کې تعویل او ماویل کې پلان کې دي سو کړ پلان کې دي سو د کې شي کې انګریزي دماغ دوی یوز کړی دي. کله د ضرورت نشته بیا دوباره ټول لیکل وکي نه صرف سلیکشن واخلا یې نه مسو ته کیس انتخاب کا په وړو کې نه غټو کې نه په کار وړو ته وړو کې ته وړو د سیدم نه په کار غوړ چې ار یو لغات دی اول سر غټ راشي. خیال مدور ته دبليو ټي ام دا ورټول ایچ کیپټلایز کړل درته همدا شان نه په کار راشه ورته بل کیس دی په کار دا ټوګل کیس کې ورته نشه اول هر وړو کې ټول وړ وراشي. سرون پر خلاص شوس خاصه شکر چې پوه شو. بل ګوره د لیکل ما اخیست دي خو په حال لس نری غونتی دي د لیکل زم مثلا لیک بولډ راشي لیکل څنګه راشي بولډ راشي. یا د کې یو مهم ورډ دا ډاکومنت دا زه غواړم چې بولډ راوړم واضح باید معلوم شي. سلیکټ مې کړلو د ذکر راځم دی باندې کلیک کوم ګوره ډاکومنت بل نور نه بدل وي کلم دورته نو لیکل ګوره دا لیکل ګوره صحیح. دلته کې راځم دا ډاکومنت هم بولډ کوم فرض کړه مهم لغات از ما سره سایز خو دې نه تکول شي چې انکریز او ډیکریز کې خو مې ته ویل دي یا د شارټ کټ کلر نه لدی زینه سپاستون سره کې بولډ کیږي. ام دا لیکل زغړم چې بولډ شي ټول راشه دې ستدی اپشن باندې کلیک کا سره دا لیکل بولډ شي تغیر د کې ښکاری خاصه بس ورته سره بداول لاندې نه بولډ کم تاسو وي چې به تر ښکار شي. ویل دو امدا کار تاسو د شارټ کټ کلر نه کولای شي کله چې تاسو کنټرول پلس بی ور نوم نه معلومیږي بولډ بس کنټرول بی کله چې ته کنټرول پلس بی پریس کې تاسو سره بسو شي تاسو سره بولډ شي ټیکس پسند کی درته پاند برته بولډ کی ټیکس فاند بوز وایم ښا پاند برته بولډ ګوره سلیکشن اخلم هم دی لاین ته ګوره ها سلیکټ مکړو کنټرول بی کیبورډ نه پریس کوم لیکلو ګوره یو نور لیکل ته ګوره دی لیکل ته ګوره لک ډبل بولډ وته راغلی سټایل شو آفرین. بل خبره زمونږ سره دي چې د ایټالیک تاسو انګلیش لیکل کړي لیدلی ګوره خسته خټول سرچ د سی لیکي یو خوا باندې یو سایډ باندې کاغو وانتی لیکلی وي زه غواړم چې دا لیکل ایټالیک راشي هغه شان د کاغ راشي نو سلیکټ کا دا ایټالیک اپشن پر اپلای کا اوس ګوره ورته بر لیکل ګوره دا ګوره کاغ شو کنه په تر سایډ باندې شول ګوره میخي مولې دو سایډ باندې راغله. د دې لپاره زمونږ سره شارټ کټ کی دا کنټرول پلس آی دا شارټ کټ کانی به تاسو ضروری او حتمی یادوي ایټالیکای دا په یو سایډ باندې کې لیکل ورته تاسو چې لیکل کوم بولډ برازي ولی برازي تاسو چې ما دا اپشن کې کلیک نه کړی دا باندې ختم کړی زه کلیک کوم بیرته ساده شو. یا دا کچېره تا 2-3 اپشن انتخاب کړی وي دا دې انتخاب اوس ته نور لیکل کې غواړي چې هغه ساده لیکل وشي دا سټایل نه اپلای کیږي کنټرول سپیس بٹن و پریس کا تاسو چې کوم سټایل د کې اپلای شوی ختمي کې لیکل کې او به ساده عادي حالات بای ډیفالت حالات ته ودا چینج اوس ګور بای ډیفالت حالات ما سره چینج شو ښه ایټالیک با ایټالیک بل زما سره انډرلاین دا امدا سایف انلاین اکیډمي دا زغړم دې لاندې یو خط راشي دې لیکل لاندې باید یو خط راشي خاص تخ راشي دې باندې کلیک کا تاسو به خط ورنه لاندې راشي. انډرلاین لپاره موږ چې شی برازي انډرلاین په یو دا کنه نو بس کنټرول پلس یو د چې کله پریس کولو تاسو سره به خط لاندې ساګي یو خط به سره راځي انډرلاین د لیکلو لاندې زما یو دنه لاین پکار ده د څه په خاطر باندې څه انتخابوي کوم مهمه خبره بل څه ورسته انډرلاین کوي ته کالج لکه ما چې هغه نوم سم کړل ته انډرلاین میکړه نه طریقه شو. بل خبره زما سره دي چې یو انډرلاین نه د نورم انډرلاین نشته سټایل نشته ګور دي چې نه خبر کړی ته مې دي لاندې لیست ده نه خنه ویني ځکه دي چې کلیک وکړو دا شان دوه ډبل انډرلاین په کار دي دوه نه باید راشي
بولډ غوندې په کار ده ډاټ ډاټ غوندې راشي ټکی 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 کوي نه لکه ډاټ ډاټ چې خوي دا شان لري لري ډاټ دی راشي دا شان ډاټ دی راشي په دې سټایل کې دی راشي دې سټایل کې ګوره پټي غوندې راغلو بيخي انډرلاین ته نه ختمه دي پاسته نن کولای شي یو څوک راغلی انډرلاین ور کړه دا ویني لیکل دي اوس دا بد خارج زری نه انډرلاین ختمو نو دا ته سلیکټ کا سلیکټ د چکرو راشه اوس دې کې سټایل ته او بیرته وته سره کنن کا چې کله دینن کړو انډرلاین وته سره څنګه شي ختم بشي بیا راځم انداز انتخابوم اول ورته ز انډرلاین ورکوم پر مثال دا انډرلاین ورته ورکړلو بیا دې کې بل اپشن دا نور انډرلاین مستبدی کې کلیک وکړه راشه ورته دې کې انډرلاین سټایلز وغیرہ ته وته کول دي ته خیر سبا مونږ راځو ورته ضرورت نشته اوس براشم زما د غواړم دي انډرلاین ته یو رنگ ورکم انډرلاین کلر اوس پیندا ته غواړي تک سور راشي انډرلاین سور کلر ورته ورکول شي راځم دې کې دا لیکل انډرلاین کوم او دې ته یو بل رنگ ورکوم فرض کا دا لیکل دي دا زبا انډرلاین کوم او انډرلاین نه پس وته وایم چې ته یو ډیزاین ورکا سټایل ورکا کوم شانتي دا رقم شین ډیزاین انډرلاین راشي خیالم دوته سور شو دا نو کوم کې سم انډرلاین چې په کار وي انډرلاین مرته انتخاب ولای شي سټایل او ور سره چې د تاسو کولای شي کوم ډیزاین کې رنگ ورکول چې غواړي هغه رقم ترنګ هم ورته ورکولای شي دا شو تاسو سره انډرلاین سټایل دلته کې زده که په ایکسل کې دا د پاور پوینټ کې دا ټول کې هم دا شان دي کیسې سره پر خلاص شو زیرا زوم کوم تاسو به خي به تر اخر شو ګره د جال جال وانت دا چې اوس هم نه بي پوي نو خدای هم پر پوي کوي هغه ټیکس هغه کې بولډ کې دا به ساده غتره څنګه دا لیکل میکړي د زغوړه وساده کوم بولډ لیکنه دا ساده کوم به تراشه بولډ اپشن نه خاطه ام دا لیکل لیکړي دی بیرته راشه بولډ باندې ګوره کنټرول بي پریس کړئ ته ختم شي بیرته بولډ کې کنټرول بي وای ختمه بي وای کنټرول بي سره راځم کنټرول بي سره بیرته ختميږي انډرلاین کنټرول بي سره ګوره ایټالیک میکړو آی سره بیرته ختموم دا انډرلاین کوم ګوره یو انډرلاین ختموم یو شارټ کټ کې باندې اپلای کیږي شارټ کټ کې باندې بیرته ختميږي صحیح شو ګوره کنټرول بي سره بولډ کیږي کنټرول بي سره بیرته ختميږي کنټرول آی سره ایټالیک کیږي کنټرول آی سره بیرته ختميږي کنټرول سره انډرلاین کیږي کنټرول سره بیرته نه انډرلاین ختميږي ټول اپشن باندې پوه شو بل دې ترازو دي پاسه خط ده سټرایک تھرو صحیح ده کنه زه غواړم چې د دې دلته کې یو نوم یو شای پر مثال هم چې دا نور ختم شو یا دا غلط یا دا نه پکار د لیکل زه ختموم پر مثال دې کې چا لیکلي دي چې کنټرول سی څه کار کوي د بي کارته ته شنه دا غلط د کراس کوي اوس وتا سلیکشن واخله د سټرایک تھرو پیرا ولا لیکل څنګه شو مطلب دا خبره غلطه ده زموږ سره غلطه ولې ده مخکې ورته ولي چې دا موږ سره کنټرول وړم چې خطر نه شي دا شی ولر چې کا خطر البته څنګه شي اوس ور خطر نه خیال دا ډیر زیات مهم ده ما خپل وخت سره مخ شوم د مشکل سره ذکر راته کنټرول پلس تاسو بسوي بي او دا بورډ پیج د موږ سره کار کوي دا موږ ته بورډ کار کوي کنټرول سی زموږ سره د کافي کار کوي خبره تا وای غلطه کړې ده سره پر خلاص شو بس دا شان دي کیسې وي د سره نور پکې هیڅ نشته ختم کړو بل دینه پس مونږ راځو زما سره چې دا سبسکرپټ او سوپر سکرپټ ده سبسکرپټ څه کار کوي سوپر سکرپټ څه کار کوي زه غواړم چې په دې ځکه لیکل وکم ولیکم چې اچ او بیا 2 او بیا او دې مې وی کنه او په پرملا چې موږ لیکو او مطلب دا دوه لاندې راشي ضریب کې دی راشي کته دا سره په دې ځکه نه هر ځکه چې تاسو په کارو تیر واستل شي صحیح خو اصل استعمال دا دی باندې تاسو له خپل ویږي زوی مجد دا دوه خطر راشي او بیا دې او لیکل شي غاټ ورته دې باندې ګوره په سبسکرایب باندې کلیک وکړه سره راشه H2 ته خیال ده دا لیکل ز سبسکرایب تکوم راش سلیکټ کا دې باندې کلیک سبسکرایب ولې واپس بیرته ونه ختمه نه باندې بیرته شافس نه اخواته CO2 کاربن ډای اکساید څه راځي دو باید دا شان راشي اوس دا شان دیم کې دل شي چې یو ځلې ولې کې به سبسکرایب کې نه زوی مجدي په سلیکل کوم هغه ټول سبسکرایب راشي البته چیک ولګوا چې اوس مې لیکل کې کار سلیکه وتا ټول سبسکرایب راشي خیال دې ورته دا شان دیم کولای شي او یا کته الریډي یو ځل لیکل کړی وي اوس ته دا غواړي چې سره سبسکرایب کې نو به سلیکټ کا سلیکشن یې واخله هغه نه پسې وتا سبسکرایب کا نشوي پوي شکر ده چې پوه شئ تاسو اوس هم نه پوه نه بیا مو څوک پوه کا خدای مو پوه کا دینه پس براشو سوپر سکرپټ ها
توان لیکل توان خو اکثره موږ دا ډیر زیات کارو توان زه لیکم چې 2 په توان 3 یا لیکم چې 3 په توان 2 مطلب دا راشي دا ریپورت راشي ادوا راشي اپشن باندې کلیک وکړه سکرپټ راشي زه لیکم چې فرست او اس ټي چې کوم دا بر راځي هغه د طریقې سره راځي او ځینې وخت دا شی زونه راځي تاسو په څه طریقې سره کوی همدا شان تاسو کولای شئ چې زما تاسو د سیو کې چې پارس کوم بدلته کې ولیکو چې په فارډي خو نه راځي زم دا ډېری بر راشي شانته کا پارس کې اوسدي سایت دلته لیکم چې امیر خان امیر مې ولیکلو خان دی ور سره په سکرپټ سوپر سکرپټ کې راشي خیال دی دا دلته لیکم چې یاسر او فرض کړو ته مې اوس وګورم هغه جاری دي ته به چیک ورنه اخواته کوي لیکم چې یاسر او پر مثال زه ته چې دا په ورډ کلاس کې ده ورډ دی باید نه دا راشي بر راشي دا یا فرض مثال فرست پوزیشن ده ته وراشو چې ولیکو چې فرست پوزیشن خیالم دوست آفرین دا شان فینځه په توانې دولی کما اول بسو کم فینځه به ولیکم دلته به دا اپشن وته آن کم او دو ولیکم برته خبرې دا اپشن نه اخوته نه مشوز دا زدم شو سبب دا تاسو څومره کم درکوم بل دې ځکه زما سره ځینې سټایلونه دي دا لیکل دي زغړ د سټایل نه ورکم دلته کې ځین تاسو راځي ته تاسو سټایل ورکړي لیکل دا سټایل ورکړي دا سټایل الریډي ځین سټایل نه تراوړي دا مخ کې نه ول اوس په کې راغلي دي 13 کې ما په خیال نشته کوم سټایل دی فکر دا سټایل خاصه ښکاري ودلو عنوان د ګور ډایرکټ ضرورت نشته بس دې نه راشي او دا سټایل پرې اپلای کا مور سټایل زم دې کې ستدا ورته کوموي زیاتوي آوټلاین دې څنګه راشي او تشاو خانه لیکل پر مثال سره دې راشي دې ګور سپین دې ګور به تک سره شي سلیکشن نو ذکر انا غل دا سلیکټ کا او سره راشي دې کې وته وای آوټلاین دې باید چې دې سره راشي او ګور سره شوخه او دا شانتي وکړه چې د ته کومه شیډو ورکه سورې باندې نه ده هغه د کوم ځکه وي هغه شیډو دي چې د مخې ته ورته راشي مخې ته ګور شیډو مو کې ریفلیکشن انعکاس چې کړای وي دی ریفلیکشن ورته ورکوه مراشه دي نه ورته ریفلیکشن ورکولای شي او بل دا شانتي د چې ته د سکار توکا ګلو ورته ورکه شاو خانه چې کومه زلا غوندي کوي دا شانتي زلا ورته ورکا د ګلو شو ټیکس کې تاسو کتري ډیزاین کې اکثر راځي دا درې ور بیا اپلای کړو تاسو وګورئ څه شی ترې جوړ سیو شی ترې نه جوړ شو خیال دی ورته د یو ګوره زیړه شو ریفلیکشن یو ګوره هر څه تاسو پر کتل شي دا چا په واسطه باندې دي په واسطه باندې خوندور ډیزاین تاسو کولای شئ چې جوړی کړئ بل خبره از ما سره په دې کې چې دا هغه د ټیکس شاته ډیزاین کلر دا behind the text highlight کول د ټیکس هایلایټ ته هایلایټ سره مکل کتاب کې هغه کړای وي لیکل هایلایټ کړی هغه شانتي صاحب د دیم دا زه غواړم چې لیکل دا هایلایټ کوم کلر سره هایلایټ کول غواړي دی کلر سره هایلایټ کړي دی کلر سره زیډ کلر سره کوم کلر سره ته هایلایټ کول غواړي یک کلر سره هایلایټ کول شي فرض دا کلر مو تور کړو وملیدو بیرته ونه د هایلایټ ونه خواته کې راشدي په واسطه باندې ونه هایلایټ بیرته اخواته کوته چې نو کلر لیکل هایلایټ کول دي ټیکس ته رنگ ورکړي دې کله د زرنګ ورکوم سلیکټ کرا شه پای ټیکس پر رنگ کوم کلر سور کلر راشه دې ځکه د زینې لیکل دي تو غواړي چې دې ته دې شارټ کټ کانو ته تو غواړي او رنگ ورکړي کوم قسم د رنگ ورته ورکړي زما په کار د دا شان دي رنگ ورته ورکړم دا ټولي وځي وزل بولډ کوم په ورته بولډ نو باسم صحیح اوس تاسو وګورئ سانو پر خلاص شو بیکګراوند کې ورته ورکړي کلر بیکګراوند کې هم شته هایلایټ کول په خاطر دا د سکی تاسو یو ورنه لکه بار اندارنګ ورکه شیر یو ته وایي زوړم دا کلر بل ته ورکما دیو طریقې ده کنه دلته راشه دا سلیکټ کا ورته ورکا دا سلیکټ کړي دا بل ډیزاین ورکه هایلایټ کا دا شند ښه نه لکه دغه تو یو ځل ته یو ډیزاین ورکړل نو ټول ته بیا غره کوم ترازی او لکه چې سلیکټ کې ماغه ډیزاین خامغه طریقه فارمټ پینټر بل طریقه نشته دا فارمټ پینټر واخله فارمټ پینټر یې خلار بل نشته سره صحیح چې کوم کلر دی ورکړه ډیزاین هغه پرې اپلای کیږي خطر په فارمټ پینټر سره غلط ځای چې ښه
صحیح ده کنه فارمټ پرینټر بیسټ لار ټول د خط کوم قسم ټیکست راغستو بل باندې اپلای کړو هغه لار سره وکړو نو دا اوس تاسو پاند په کوم اپشن نه په اوس راتوي به کمانډونه کې مور کلر یې مشته خاطر ذکر راغلی نور کلر ځان ته په خپل خوخه باندې جوړه خام وغیرہ کلر د کې کسٹم داستا په خوخه باندې ار جی بي اصل کلر جوړیږي درې رنگونه جوړیږي ریډ گرین بلو سور کلر راخلی او شین کلر راخلی او بلو کلر راخلی کنه آسماني کوم کلر چی راځي دا راخلی او به دغه پس یو بل سره مکس کې ځینې اندازه کمې ځینې زیاتې چې ته کلر ورته دي کې اندازه کم او زیاته کې دي کې ور مثال دومره کا دا دومره کا دا بل ور کې سیوا کو لږ به څه دا بل رنگ ور سیوا کو صحیح ته چې یو رنگ جوړیږي بیا تا د پاره اوکې کته ته یو رنگ جوړ شوی وي صحیح کته هغه رنگ ورته ورکول شي اوس د پاره بل دې تراشه ګریډینټس د رقم رنگونو ورته ورکول شي ګوره خام کم زیات وي دوه درې رنگ ته په یو ټیکس باندې راوستل غواړي افغانستان جنډه په جوړه کې مور ګریډینټس لیکل دي خو لیکل د پاسه د افغانستان جنډه راشي تاسو کولای شئ د دې نو ته انتخاب کړئ بخیر رنگ نو ورته ورکې د دې ختم کا بل رقم تراولې د دې نوري اپشن درکې ګوره څومره رنگ په کې چي پرسنټیج وته کمې زیاته ترانسپیرنسي دي سمري کم دي زیاته دي ټول باندې تاسو د دې کې کار وکړي سو کلر ته استعمال راشي اوټ لاین دي څنګه راشي ټول دې نه جوړي سټایلز دي شیډو څنګه ریفلیکشن او ګلو سافټ وغیرہ تاسو ورته ورکول شي اوس تاسو هوم ورک هم دا درې وړه بیل ډیزاین ته بیل دا به جوړه چې یو ټیکس به تاسو واخلې یو بیل کې لکه ما چې صرف ډمی ټیکس راوښتل کنه ایکوال ار ان ډی مې ولیکل تاسو دا کار کوي چې یو ټیکس به واخلې غو باندې مداسې وکړي یو پاراګراف کې به سټایل بدل وي بلکې به سایز او بدل ټاکلای وي کیسز به بدل وي یو بولډ کا یو ایټالیک کا یو انډرلاین کا بلکې سم ته انډرلاین کا سټیک درو راولا سبسکرپټ براولي سپر سکرپټ براولي دا ډیزاین کې براولي یو پاراګراف به د سکی چې دا بیک ګراوند کلر به یو شانتي کړي بل ته وایي ټیکسټ سټایل بلکې مطلب دا چې یو ډاکومېنټ به جوړ کې خو هغه ټول اپشن می چوز ته ویل کمال ټول به ته پر اپلای کی صحیح ده یو فایل کې تاسو فایل جوړ کړئ ما ته بوخه اول دیز نو سټایل نو واخلي یو قسم سټایل بلکې سایز بدل بلکې کیس بدل بلکې بولډ بل پاراګراف ایټالیک کا بل دا رقم تک څنګه به خلې دا چې کله دې کې کلیک وکړي ستاسو ویلو کنه ولې کلو چې ایکوال ار ان ډی ولې کلو خپل نوم مرتبه ورکا نو پس دلته راشه او پر مثال شل پاراګراف په کار دی کلیک کا سره شل پاراګراف راغله اوس یو پاراګراف باندې یو شی اپلای کابل باندې بل شی اپلای کابل باندې بل شی اپلای کا برابر سره کې نوم لیکي په یوز بي کې وراوړي ځان سره یا کمپیوټر کې وراوړي ماته وسو وخی چې دا کار ما تر سره کړی چې کار مې تر سره کړی په کلاس تمران شي ځکه سبا چټي د جمعه ده هفته پرز د کلاس اخلم نو باید چې دا کار مو مخینه تر سره کړی د هر یو اپشن او شارټ کټ کې نه مې دلته لیکلي دي چې دا شارټ کټ کې خو تاسو یې پس کړی او سیده انګریس کول ډیکریس کول بولډ ایټالیک انډرلاین دا تاسو زده صحیح شو مخکې مې دغه مې نو سره جمع کوي ورو راځي کاپی او کټ او پیسټ درې هغه سره راچوي انډوري ډو تر اخره به چې رسیدو تاسو ډېر زیات شارټ کټ کې زده کړئ کوم اپشن کې مشکل درته یو دا پاک رانه پات شو دا پاک څه کار کوي هغه کار کوي تخته پاک څنګه پاک کوي چې کوم ځکه لیکل وي توای دا پریم پاک کما دا زو اندین سټایل مایل ختم کم کلیک وکړه سټایل چې ورسونه ختمي فارمټ چې کوم مرته ور کړی دا ګولته موږ ډیزاین ور کړی زغان دا نه ختم شي کلیک اټول ورونه ختميږي د ځکه صحیح ده دا تاسو سره دا رقم د کار کوي دلته مې بل شي کړی ول پوزیشن مو تور کړی دا نه ته ما سټایل وغیرہ اپلای کړی د زونه ختمول پر مثال غواړم کلیک وکړه ها ټول ډیزاین ورونه ورسونه ختم شو سره ټیکس سره درغله خیر دا چا کار ده باندې ارزر کار ده ور ارز کی کلیر آل فارمیټینګ کلیر کیږي د طریقې سره دا مو شو دا کمانډ مې تویل تاسو کلیپ بورډ ختم شو پانټم خلاص شو سبا پاراګراف وایو سي هم دا څنګه سرسریزو د چې کلم یو زلو ویل به بخیر د ډیپ لار شم دي کې چې نور ایڈوانس اپشن یې هغه هم بیا ورسو